السلام علیکم وخت مو په خیر د کندوز رادیو د دې سات خبرون ته مو زه صدیق الله لیوال هرکلی وایم. نن پنجشنبه د اسد 15مه چې د 2024 کال د اګست 8 نیټې سره سمون خوري. په پیل کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د کندوز په ابدان دښته کې د 3000 کورونو ښارګوټي تر خطر ارزونې لاندې. د بدخشان والي یو نماد اقتصادي وضعیت او همکارۍ پر پراختیا خبرې وکړې. په 15 ولایتونو کې 1023 شپې راستنې شوو کورنیو ته نمرې وویشل شوې. او امریکا د ایران په جګړه کې خپل ستراتیژیک توغندي په پراخه کچه کارولي. اوس هم بشپړ خبرونه. د کندوز په ابدان دښته کې د 3000 کورونو ښکارګوټي طرحه تر ارزونې لاندې. د پانګونې بین الوزارتي کمیټې په خپل نوبتي غونډه کې د کندوز ولایت د ابدان دښتې په سیمه کې د 3000 واحد استوګنیز ښارګوټي د جوړولو طرحه وڅېړله. د اقتصادي معاونیت د معلوماتو له مخې یاده طرحه د سیمې د اړتیاو او اقتصادي ارزښت له امله مهمه وبلل شوه او د لا زیاتو تخنیکي او مالي ارزونو لپاره ټاکل شوې کمیټې ته وسپارل شوه. ټاکل شوې کمیټه به د پروژې ټول تخنیکی، مالی او عملي اړخونه په هر اړخیزه ډول وارزوي او خپل راپور په ټاکلي وخت کې د پانګونې بین الوزارتي کمیټې ته وړاندې کړي ترڅو د راتلونکي پریکړو لپاره لازم اقدامات ترسره شي. په همدې غونډه کې د بلخ ولایت د مزار شریف ښار د سوداګریز او استوګنیز مارکیټ د جوړولو پر طرحه هم بحث وشو. دغه طرحه هم هر اړخیزه تخنیکی او اقتصادي ارزونې لپاره اړوند کمیټې ته راجع شوه څو د امکان سنجي او ګټو له ارزونې وروسته پرې وروستۍ پریکړه وشي. د بدخشان والي یو نماد اقتصادي وضعیت او همکارۍ پر پراختیا خبرې وکړې. د بدخشان والي محمد اسماعیل غزنوي د یو نماد سیاسي دفتر له سرپرست جورجیت کانیون سره د اقتصادي وضعیت، امنیت، د خلکو معیشت او پراختیايي پروژو او اقتصادي همکارۍ پر پراختیا خبرې کړې دي. د بدخشان ولایت مقام د خبرپاڼې له مخې والي له یو نما غوښتي چې خپل راپورونه د موجودو واقعیتونو او بېطرفۍ پر بنسټ چمتو کړي. جورجیت کانیون هم د بشري وضعیت د ښه والي او دوامداره پراختیا لپاره د یو نما د همکارۍ پر دوام ټینګار کړی دی. په 15 ولایتونو کې 1023 شپې راستنې شوو کورنیو ته نمرې وویشل شوې. د کور او ښار جوړولو وزارت ویلي د هیواد په 15 ولایتونو کې 1023 شپې کورنیو ته د استوګنې ځمکې ویشل شوي دي. دغه وزارت د معلوماتو له مخې په ننګرهار کې 693، پکتیا کې 108، نیمروز کې 112، فاریاب کې 150 او بامیان کې 100 راستنه شوو کورنیو ته د استوګنې نمرې ورکړل شوي دي. یاد وزارت زیاتوي تر دې دمه په ټول هیواد کې 15,000 او 154 راستنه شوو کورنیو ته د استوګنې نمرې ویشل شوي او د ځمکو د ویش بهیر لا هم دوام لري. او وروستی خبر د امریکا د ایران جګړه کې خپل ستراتیژیک توغندي په پراخه کچه کارولي. د امریکا پوځ د ایران سره 15 میاشتني جګړې پر مهال د خپلو دقیق او لرې واټن ویشتونکو توغندیو له زیرمو څخه لویه برخه کارولې ده. رویټرز خبري اژانس د درې خبره سرچینو له قوله راپور ورکړی چې دغه وضعیت د راتلونکو احتمالي شخړو پر مهال د امریکا د پوځي چمتووالي په اړه اندېښنې زیاتې کړي دي. د راپور له مخې د امریکا له کارول شوو وسلو څخه ډیری د ځمکې له سطحې څخه د ځمکې پر لور ویشتونکي تاکتیکي توغندي او د دقیق برید توغندي دي. رویټرز ویلي چې امریکا د دغو توغندیو نږدې ټوله ذخیره مصرف کړې ده. دا و د دې سات خبرونه. تر بیا مو الله عمل.